حول کوي په حکومت یې نه کوي ما تاسې نه کوئ ما د اشرف غني یو مثال به کېږدو دا 4 وزارتونه زه در کوم تاسې منئ وایه که اشرف غني کوم وزارتونه ما ستره محکمه چې بنیاد د اسلام د دال تاسې سره لګېږي وزارت حج اوقاف چې جوماتونه او مدرسې به یې تاسې تر نظارت لاندې دال تاسې سره لګېږي دریم وزارت ما د عدلي استاد ځانونه عادلان بولئ عدل انصاف راولئ څلورم وزارت چې پیدامې د خپل کډي په خپل اړه کې دا سړکو کې مال چې دا جوړول یې څنګه سخت دي او جوړول یې څنګه آسان دوه انجنیرانو دې پولیس ترویه کوله ایول دي 10 لک ډالر مصرف ده او بل واحد دې 15 لک ډالر مصرف ده دوه طالبان تیریږي وای بل ته وای دا چې جوړ شي بیا دوه بوشکې بس چې نامان ته بشکر اړه ما دا وباسه لکه طالب چې کیک نه پیدا د غوسه نه کوم مباسه استاد کاکا وای سین تراغی په پانتونه وای سوال ټول پانتونو چې سوال در باندې کوم کوم په ټول پانتون هلته دومره جایزه د کوم چې یو موټر پې واخیست استاد وکړه سوال د ماشین ورکړه په درې ورځې وایي ته اجازه ده کمال خو ډېره جایزه ده وایي ښه نو وکړه وایي د باسکلو د کجې فرق څه شی ده چې دی لا ماشین سره کېناستو چې دا ښځه خو انسان د اختراع خدای جل جلاله کړي او باسکل خو سړي جوړ کړی مستري ته ضرورت لري ښځه خو ویني غذا او تنفس ته ضرورت دوی داسې حل کړ دی درېیمه وزاره سوال عمل کړو وای استاد مو خدا سیال وای بلا و په ټول پانتون یو سوال حل نه کوی خو استاد نو مو خو اجل پارک څه ده وای پارک دا د باسکل ته باول هوا ور کوي بیا پیس پریږي په خزه باور پریږي بیا باور یو هلک وایي نجلۍ ته تلیفون وکړي کوي دا یې خوب راولېږه کوي ښه یې مینه راولېږه که شی خوري هغه راولېږه وایي نجلۍ ورته زه خو خاکانداز کې ناسته یم شی در ولېږه زموږ همدړ وایي بازار ته بازار نافت شوی ده کور چې راغلی اول کې ناراب ته کتلی په دین کې وایي ښه چې تلیفون وکړي و سړی چیرې یې وایي د پلار کره دي یم وایي د دې ځان موړ که کور مې شی لري بل استاد وایي استاد وایي دره واش پر دې ساس و کاڼه خو نه کاڼه ته وایي چا ویل چې اختر دې مبارک سو وایي برپدر دې شل وارې نه یو ناسکان نه وه کاڼه وه مبارک بابا چې به بدنۍ چې نه غوښتم دې به په ګانډه لاس وکړي دې بیا یې غواړي و مسکینه مایو ماماوین صاحب مایو به و دا دې چک لاس ګوتې درې سر داسې کټ وې مو ورزاده سپینجاس پیوال لکه سړی چې دیګ څټي دا داسې دی دلته وایي نو ذاتي کراچۍ کې ناست پاکستان کراچۍ کې زری وایي په زوی پاکستان نوم یې کوي وایي چې پاکستان ته موږ دښمن ده تا په زوی نوم یې کوي وایي خدای شپه پاکستان مور غیم نو سړی معیوب وایي داسې دلته نه وایي د تعمیر سر ته وخت ځان قطر واچو نو پټکای تړلی سي نه لال تړلی سي تر دې خو دې مرګ ده یو بل دواړه لاس نسته جړمبر له غاړې ناسته داسې داسې کوي وایي دوی چې ما یو لاس نسته دونه پریشانه مې ځان له تعمیر راواچوي تا دواړه لاس نسته ډانس کوې بازي وایي دوی چې ډانس نه کوم لاسونه مې نسته کونه مې بخار کوي هغه بل استاد وایي دغه په شل کې وویل پانتون کې چا چې د مرشدي کوچني فرار ودلي 2 کاله هغه ډېر ذکي ښه ذکاوت لري هر شی زده کوي
وایي محصل ورته وویل چې استاده که په ډېرو شیدو وایي ګیلیګان به اوس ټول سره معلمان موږ سمندران ورته وایي یاره چې سمندر بله دوه کنداریان وایي دوبۍ ته ولاړو عصري هوټل ته وخت ټولې ښځې کار کوي یوه ښځه ورته راغله چې څه یې خورئ وایي شیدې هغې وایي تا یې ورته په خوله کې یې درکړم چې په ګیلاس کې درته وکړم بل ملګری ورته د مردارې زوخ ورته ولي به چې غوړ خو روسپیکونه در زموږ یو غزنیچی راغی دیګانو غزني ته له غړزنی و په هوټل کې شپه کوي کنداري چاکو پې راکلی د خدای په نامه کوي ناره وکړه غار غزنیچی په دې پوه شوی چې اوس نوي غارونه د پکې جوړ دا زاړه غار دی دا کار یې ورسره کړی سار شوی غزنیچی راپورته شو ما کون لوندې ما ته چا غولی دي کنداري وایه سر پېټ نارې ما و د مردار زو شمنم یودلی د ګردو کنی لنجي یو نفر وایي ملا ته راغی مولوي صاحب عجب صحت مې ده وایي څنګه وایي د جوزا ورځې د سهار په اوداسه د ماسپښین منظم کوم د مازدیګر د ماښام د ماخوستن ملا وایي چړي تر ټول پورې که دا ور عجبه تنګه کونه په لاس درته چې هر یو ښه خندا کوي دته یې شکر کوي